د ځنګل د غویانو زده کوي. که مو لیدلي وي نو په د افریقا په ځنګل کې چې دی د غویانو پادې ګرځي، دوی باندې چې کله زمریان راشي لښکر زمریانې په دوی باندې زور نه رسیږي، او که بیا ورسره ښکر واچوي نو زمریان پکې وژل کېږي. تاسې به لیدلي وي. تاسې هم کله کله یو کېږئ، خو هغه وخت یو کېږئ چې ډېر څه د لاسه ورکئ. نو راځئ په ځان باندې، په کورنیو باندې، په ملت باندې، په خاورې باندې رحم وکړو، او هغه کسان چې د خپل شخصي غرض دپاره غواړي چې تاسې ډلې ډلې کاندي او په دښمنه ووژني، وطن مو خراب کا، هغه د منځه وباسئ. په یووالي کې مو ژوند دی، په یووالي کې مو خوشحالي ده، په یووالي کې مو آبادي ده، په یووالي کې مو سوکالي ده، په یووالي کې به داسې ژوند وکئ لکه د نړۍ انسانان چې ژوند کوي. او که همدغسې یو د بل مخالف یاستئ وژل کېږئ به. دا د زارو غړپ نن دی که سبا دی، دا زار ترخه دي خو ډېر خواږه دي، او د صحت دپاره او د بریا دپاره مو دا دارو دي، یعنې یووالی. زه پوهېږم چې تاسې یووالی نشئ زغملی، کینه در کې ډېره ده، کرکه در کې ډېره ده، خو که چېرته مو دا غړپ وکړه خوندونه به یې وګورئ، ډېر خوند لري. یووالي کې چې کوم خوند دی هغه په یو شي کې نشته دی، او خدای پاک د تاسې نه یووالی غواړي، او په یووالي کې د دنیا او د آخرت بریاوې خوندي دي. السلام علیکم ورحمة الله.